سرخط خبرها در برنامه امشب تلویزیون آشنای صدای امریکا. پارلمانی حق نیست در این کشور، انشالله که از موقعش که قانون اساسی پیش بینی کرده بود. واکنش عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در برابر خواست برخی از سران مجاهدین مبنی بر تدویر لوی جرگه. نتایج انتخابات محلی در ایالات متحده و تغییر میزان محبوبیت کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016. و فرهاد دریا، هنرمند پرآوازه افغان، گام دیگری را در راستای کمک به کودکان افغانستان برداشت که تفصیل آن را در برنامه امشب خواهید شنید. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما عزیزان گرامی تلویزیون آشنایی صدای امریکا، احمد فاضل لامی هستم و برنامه امروز چهارشنبه 13 اکرب سال 1394 شمسی را از شهر واشنگتن دی سی تقدیمتان میکنم. در این برنامه افزون بر آنچه در آغاز گفته شد خبرهایی خواهیم داشت از یادبود کشته شدگان یک حمله هوایی بر کندوز در شهر ریو دو ژانیروی برزیل، تبصره رهبر ایران راجع به شعارهای ضد امریکا در تهران و تازه ترین ها از جریان مسابقات کرکت در افغانستان. اما نخست خبر خیلی مهمی از کابل. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید هیچ نوع مجلسی تحت نام لوی جرگه که در قانون اساسی پیش بینی نشده باشد در افغانستان دایر نخواهد شد. این اظهارات آقای عبدالله ظاهراً پاسخ رد به کسانی بود که خواستار برگزاری لوی جرگه عنعنوی برای رسیدگی به اوضاع کنونی در افغانستان شدند. آقای عبدالله امروز در بحث با اعضای نهادهای جامعه مدنی گفت حکومت اطمینان می‌دهد که انتخابات شوراهای پارلمانی و شوراهای ولسوالی و همچنان لوی جرگه به خاطر عملی شدن توافقات رهبران حکومت وحدت ملی برگزار خواهد شد. بر اساس توافقی که قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی میان محمد اشرف غنی و عبدالله نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در آن زمان صورت گرفته بود، قرار گذاشته شد که 2 سال بعد از تأسیس حکومت وحدت ملی لوی جرگه دایر شده و قانون اساسی تعدیل گردد و افزود که انتخابات پارلمانی نیز دایر خواهد شد. پارلمان و انتخابات پارلمانی حتمی است در این کشور، انشالله که از موقعش که قانون اساسی پیش بینی کرده بود. او را میدانیم که از لحاظ شرایط عملی کشور ممکن نیست متاسفانه، اما در عین زمان این کار صورت میگیرد تا اولوی جرگه‌ای که بر اساس قانون اساسی پیش بینی شده و نمایندگی واقعی از مردم میکنه دایر شود. آقای عبدالله افزود علاوه بر مخالفین مسلح دولت که مصروف جنگند، سیاستمداران نیز در افغانستان وجود دارند که به خاطر امتیاز طلبی در پی براندازی نظام می باشند. ده‌ها هزار افغان در سال روان کشورشان را ترک گفته و به صدها هزار پناهجوی پیوستند که خواهان اقامت در کشورهای اروپایی اند. اکثریت جوانانی که افغانستان را ترک کرده یا در صدد ترک کشورشان می باشند میگویند که 14 سال جنگ، نارامی و فقر باعث شده رو به مهاجرت بیاورند. محمد فهیم آذر، جوان 19 ساله افغان مربوط یک خانواده متوسط الحال که اخیراً از مکتب فارغ التحصیل گردیده آرزو دارد فاکولته برود و در یک رشته تحصیل کند، اما در عوض $5600 را برای گرفتن ویزا و تکت طیاره به ترکیه به دست آورده تا از آنجا به صف پناهندگان به صوب اروپا بپیوندد. روز در روز ببینید که این تئوری زیاد شده میره، حتی یک نفر که وقتی از خانه میبرایه دیگه نمیفهمده که وقتی که ما امروز میبراییم از خانه مسئولین پس خانه میایم نمیایم. با اساس گزارش سازمان ملل متحد پس از سوری‌ها، افغان‌ها بیشترین پناهجویان را تشکیل می‌دهد که وارد سواحل اروپا گردیدند. حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و بیجا شدگان می‌گوید تاکنون در سال روان 120,000 مهاجر افغان کشورشان را ترک گفتند و انتظار دارد که این رقم تا پایان سال به 160,000 برسد که حدود 4 برابر سال 2013 می باشد. بعد از اینکه داعش در ننگرهار جنگ شروع کردن، این روند مهاجرت سیر سعودی پیدا کرد برای خودش و به خصوص بعد از حادثه قندوز بسیار بالا رفت.
کسانی که کشورشان را ترک کردند میگویند مشکلات فراتر از امنیت، حکومت فاسد، جنگ سالاران آدمکش و تندروان عمیقاً ریشه‌دار اسلامی است که آزادی ها را محدود ساختند. اگر از راه قانونیش بریم در حدود $20,000 و $25,000 مصرف می‌آید. ما اگر این پیسه را می‌داشتیم بنان افغانستان را ترک نمی‌کردیم، یک تجارت همینجا به خود ایجاد می‌ساختیم. در 2 سال گذشته در حالی که ناتو و ایالات متحده اکثریت نیروهایشان را از افغانستان خارج ساختند و طالبان پیشرفت‌های داشتند، کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها قطع شد و دیگر فرصت‌ها حتی برای افغان‌های تعلیم یافته باقی نماند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با نشر یک اعلامیه سنگسار یک دختر در ولایت غور را محکوم کرده و آن را یک عمل غیر اسلامی، فراقانونی و یک جنایت خوانده است. آقای غنی همچنان هیئتی را متشکل از نمایندگان وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، لوی ترانوالی، ریاست مستقل ارگان‌های محل و کمیسیون حقوق بشر موظف ساخته تا چگونگی واقعه را بررسی کند. ویدیوی سنگسار دختر جوان در ولایت غور را نخستین بار رادیو آزادی در وبسایت خود منتشر ساخت. برای بحث روی عوامل این واقعه صحبتی داریم با سیمین بارگزی، عضو ولیسی جرگه که از استودیوی کابل مهمان ما اند. خانم بارگزی سلام بر شما، خوش آمدین. خب دیدن ویدیوی تکان دهنده سنگسار یک دختر در ولایت غور بسیاری از مردم را متاثر ساخت و باعث انتقاد شدید فعالان حقوق مدنی شده. این واقعه از نظر شما بیانگر چیست؟ حاکمیت طالبان در ساحه یا ذهنیت زنستیز در خود جامعه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما. و متاسفانه در جامعه افغانستان با وجودی که 14 سال از ثبات در افغانستان میگذره، هنوز هم همون جنگ سالاری و هنوز هم خشونت علیه زن و مرد سالاری متاسفانه وجود داره. با وجودی که ما قانون داریم و یک حکومت داریم، امروز یک عده اوباش، یک عده که خود از اونا وقتی سنگ به جان این دختر و همچین افرادی میزنن، خود از اونا وقتی واقعا زربین گذاشته بشه و بگراند ای اشخاص مشخص بشه، خود از اونا از شیطان هم بدتر هستن. اونا میاین قاضی میشن، مفتی میشن و خود از اونا جلاد میشن. این بسیار به حکومت ما جای شرمه در کشوری که قانون داره. و از طرف دیگه امروز از به نام اسلام، چهره اسلام به طوری به کشورهای دیگه وانمود کردن که دیگه خانم بارگزی ممالک دیگه بله. یک ترس و وحشت عجیبی نسبت به مردم افغانستان داشته باشن. خانم بارگزی، راجع به این واقعه شما اطلاعات بیشتری در دست دارین که این واقعه چه زمان دقیقاً در کجا و از طرف کی صورت گرفته؟ من تا اونجایی که این اخبار نشر شد گویا این دختر از خانه گریخته بوده یا با کسی دوست بوده. در هر صورت ما گفتم قانون داریم و در تنها این اولین اتفاق نیه. هر ماه متاسفانه یا هفته شاهد همچین موارد دلخراش و رنجاوری شاهد هستیم. همونطور که نجیبه چند وقت پیش در پروان سنگسار شد. من متاسف از این هستم که دولت مردای ما آیا با نشر یک اعلامیه یا بررسی کردن بعد از واقعه که یک اتفاق میفته، چند نفر مثلا رئیس جمهور اسلامی افغانستان امروز موظف کرده که برن این موضوع پیگیری کنن، این دردی رو دوا نمیکنه. من فکر میکنم خانم بارگزی یک موضوع دیگر اگر در جایگاه مطرح بکنیم، قتل فجیع فرخنده چند وقت پیش در پایتخت و حال سنگسار وحشیانه رخشانه در غور، این دو واقعه را چگونه با هم مقایسه میکنین؟ این هر دو واقعه ناشی از این است که هنوزم به زن به جنس دوم نگاه میشه. هنوزم مرد سالاری وجود داره، هنوز زن ستیزی در افغانستان وجود داره، هنوز هیچ کس نمیخواد به زن باور کنه و هرگاه زن مورد خشونت قرار میگیره، عاملین اون کسانی که خشونت میکنن به سزای اعمالشان رسیده نمیشن و اگر به چنگال قانون هم سپرده میشن، بنابر دلایل یا پیسه میدن یا ارتباطاتی که وجود داره،
اونا آزاد میشن. بنابراین هیچ ترس و وحشتی نیسته و هر کس به نوعی میخواد علیه زن خشونت بکنه. امروز ما یک کشور مسلمان هستیم و من واقعا توقع داشتم علمای کرام، تمام کسانی که از منبر و مسجد تبلیغ میکنن امروز واقعا جایگاه زن از دین اسلام معرفی کنن به مردم ما که تشکر از شما خانم بارگزی. تصاویر میبینه وحشت میکنه از مردم افغانستان. تشکر از شما. سپاس. بله. یک موضوع دیگر در کنار حقوق زنان در افغانستان معضله موجودیت مرض پولیو است. امروز در فیسبوک تلویزیون آشنایی صدای آمریکا از دوستان پرسیده بودیم که چرا پولیو در افغانستان هنوز محو نشده، کی ملامت است و چه اقدامی باید صورت گیرد. از جمله دوستانی که نظر دادند حشمت ثاقب از کابل نوشته است عدم مدیریت درست و کنترل جدی پروسه باعث ناکامی کمپاین‌های واکسین پولیو شده است. افراد مسئول بدون انجام واکسین در یک منطقه فرماها را خانه‌پوری می‌کنند. ننگاله زیارمن از کابل نوشته است این پروسه باید جاری نگه داشته شود. در حال حاضر امنیت نیست و از بین رفتن پولیو ناممکن است. حکومت باید دسترسی به مناطق دورتر از شهرهای بزرگ داشته باشد. از بیننده‌های عزیز و سایر دوستانی که پیام دادند سپاسگزاریم. شما نیز نظریاتتان را در مورد واقعات روز با ما شریک سازید و همچنان با پسندیدن صفحه تلویزیون آشنای صدای آمریکا در فیسبوک از تازه ترین خبرها و مطالب جالب نیز آگاه شوید که آدرس آن از facebook.com/voatv آشنا و همچنان خبرهای روز را می توانید به زبان پشتو در صفحه دیگر فیسبوک ما با آدرس facebook.com/voa پشتو نیز دنبال کنید. با تکمیل شدن یک ماه از واقعه بمباردمان شفاخانه مربوطه سازمان دکتران بی سرحد در کندوز، شماری از اعضای این سازمان دیروز در شهر ریو دو ژانیروی برزیل گرد هم آمدند و یاد کشته شدگان این واقعه را گرامی داشتند. آنان در کنار یادبود همکاران کشته شده ایشان در این حمله از ایالات متحده و افغانستان خواستند که برای روشن شدن چگونگی واقعه اجازه دهند تا یک تحقیق مستقل در این زمینه صورت گیرد. حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه دکتران بی سرحد در کندوز به تاریخ 3 اکتبر صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 30 تن اعم از کارمندان صحی و مریضان کشته شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در تازه ترین تلاش به خاطر رفع نگرانی های کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت امنیتی منطقه با توجه به افزایش خشونت ها در افغانستان در یک سفر مهم به 5 کشور آسیایی بر تعهد ایالات متحده جهت حمایت از ثبات در افغانستان و منطقه تاکید ورزید. از سوی هم روسیه و چین خواستار حمایت و همکاری با حکومت افغانستانند. موقعیت گیری های اخیر قدرت ها در منطقه آسیای مرکزی افغانستان را در آینده چگونه متاثر خواهد ساخت؟ جهت بررسی این موضوع خواستیم با خانم شالینی ونتوریلی، استاد در پوهنتون آمریکایی که همکنون در استودیوی مرکزی در واشنگتن دی سی با ما حضور دارند بحثی داریم. خب خانم ونتوریلی سلام بر شما، خوش آمدین به برنامه ما. در افغانستان و چین توافق کردند که در دراز مدت همکاری های امنیتی و اقتصادی داشته باشند و چین هم وعده بازسازی افغانستان را سپرده. شما به نظر شما این نوع همکاری ها برای دو کشور خصوصا برای افغانستان چه معنی میتونه داشته باشه؟ تشکر از دعوتتان به برنامه. روابط میان افغانستان و بیشتر کشورهای قدرت‌های منطقه بسیار مهم است. اهمیت زیاده داره برای آینده افغانستان. افغانستان به چین، به ایران، به پاکستان، به هند نیاز داره تا با او همکاری کنند و در بازسازی کشور کمک کنند و انکشافات اساسات امنیتی را به بار بیارن. موافقه با چین قدم مثبت به سمت است. سرمایه‌گذاری چین در افغانستان تا زمانی که در چارچوب همکاری ها باشه، تا افغانستان و آیندهش و پالیسی های از او تحت تاثیر قرار نگیره که نباید با دیگران همکاری کنند، کار خوب است. در این چارچوب کاری چین در سرمایه گذاری و موافقه با افغانستان تحت این چارچوب مثبت است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده طوری که گفته شد با کشورهای آسیای میانه رفت و تلاش کرد تا اونها را اطمینان بدن که ایالات متحده این کشورها را تنها نخواهد گذاشتن. پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چه فکر میکنید که ایالات متحده تا چه حد با افغانستان و کشورهای همسایه در عرصه امنیتی همکاری خواهد کرد؟
من فکر میکنم یا میگفتم میتونم که در طویل المدت برای ایالات متحده برای علایق استراتژیک طویل مدتش برای حتی رئیس جمهور آینده که جانشین رئیس جمهور کنونی میشه باید ادامه پیدا کنه و یک نظریه دوراندیشی است در بخش افغانستان، منطقه آسیای جنوبی که شامل پاکستان و هند و ایران هم میشه. بسیار مهم است برای امنیت ما و علایق امنیتی ما و امنیت بین المللی. با ظهور تندروان که چهره جدید دارند و وابسته به داعش هستند در افغانستان، چه فکر میکنید که آیا ایالات متحده دوباره بر افزایش و یا استقرار نیروهایش در افغانستان غور مجدد خواهد کرد یا خیر؟ حضور و یا افزایش حضور گروه دولت اسلامی در افغانستان یا میانش در افغانستان بر ما تجربه برانگیز بود. من وقتی روی افغانستان تحقیق میکردم در سال 2014 بخش نشانه هایی را تشخیص دادم در این مورد که بسیار یک موضوع مهم برای حکومت افغانستان و ایالات متحده است تا مطمئن شوند تا هر گونه امکان روی موجودیت دولت اسلامی در افغانستان وجود داره نباید گسترش پیدا کنه که میتونه شدیداً و سریعاً روی انکشاف جوانان در افغانستان تاثیر بگذاره. عقیده که گروه ها دارن که بسیار طرفدار داره در بین نوجوانان، اینی موضوعاتی است که باید مد نظر گرفته شود. پاکستان گفته که اکنون گویا به او کشور زمان مناسبی برای دخالت در امور در مذاکرات صلح افغانستان و طالبان نیست. به نظر شما آیا وقت برای مذاکرات فعلا از دست رفته یا چگونه؟ من نظریه متفاوت را روی موضوع دارم. از اونجایی که وقت زیاد را در افغانستان سپری کردم، به نظر من این بسیار مشکل خواهد بود، دشوار خواهد بود تا یک موافقه با اعتماد را روی مسئله مذاکره با طالبان داشته باشند و ایالات متحده در شامل باشه. مهم است که با رهبران قشر رهبری طالبان شامل شد، ولی نباید روی آوردن ثبات به او کشور به او اعتماد کرد، چرا که طالبان یک گروه واحد نیستند، انشاب‌های مختلف هستند در تحت یک ساختار به نام طالبان و اگر ما روی آنچه فکر میکنیم رهبران طالبان به موافقه برسیم، به این معنا نخواهد بود که انشاب‌های دیگر در این ساختار با ما موافقه خواهند کرد. بنابراین برای اطمینان از آینده با ثبات بر افغانستان، رئیس جمهور و ایالات متحده باید از نزدیک با پاکستان فعالیت کنند تا از این موضوع اعتماد و اطمینان حاصل نمایند. تشکر از شما خانم اینطوری. پول ضایع شده برای اعمار استیشن گاز در افغانستان باید در راستای محو پولیو یا فلج اطفال به مصرف می رسید. این سخنان را باربارا لی، عضو دموکرات کنگره ایالات متحده، در مصاحبه اختصاصی با شایسته سعادت‌الله ابراز داشت. خانم لی گفت نیازی برای نگهداشت عساکر آمریکایی در افغانستان وجود نداشت، زیرا به گفته او از نخستین روز تا حال کسی شاهد تغییر مثبت در وضعیت امنیتی افغانستان نبوده و مصارف بیجا و بی‌نتیجه مالیات دهندگان آمریکایی هنوز هم به قسمی دوام دارد که آمریکایی ها می توانستند این پول را در راه‌های مهمتری، مثلا برای محو مرض پولیو، به مصرف برسانند. اولتر از همه این خیلی تکان دهنده است که به این اندازه پول صادقانه بگوییم که به هدر رفته و ضایع گردید. ما می توانستیم که این پول را در راستای مهار کردن پولیو به کار بریم. دوم این که من از چند سال بدین سو خواستار تفتیش مصارف وزارت دفاع ایالات متحده ام. 25 سال قبل کنگره ایالات متحده گفت که تمام ادارات دولتی باید سالانه از لحاظ مصارفش تفتیش گردد، ولی این امر تاکنون در مورد پنتاگون عملی نشده است. این یکی از نمونه‌های سیاه پول مالیات دهندگان و همچنان منابعی است که میتوانست برای مقاصد بهتر استفاده شود. ما باید نتایج تحقیقات را که در این مورد صورت میگیرد بررسی نماییم تا مطمئن شویم که چگونه اتفاق افتاده است. البته که ما شاهد اتفاق سیاه پول مالیات دهندگان آمریکایی قبلا هم بودیم. این کار اتفاق افتاده است و به همین دلیل مصارف و کارکردهای پنتاگون نیاز به حسابدهی دارد. البته قرار گزارش سرمفتش ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، اردوی ایالات متحده مبلغ $43 میلیون را
بر ساخت یک استیشن توزیع گاز در شمال افغانستان مصرف کرده است. و از سوی دیگر باربارا لی در این مصاحبه افزود که خرسند است مرض پولیو حال در نایجریا محو شده و حال با در نظر داشت 400 قضیه ثبت شده در افغانستان و پاکستان، کنگره ایالات متحده به همچون تلاش‌های خود برای جلوگیری و محو این خطر جهانی ادامه خواهد داد. دیدن این مصاحبه اختصاصی را در برنامه‌های آینده فراموش نکنید. سازمان جهانی حمایت از کودکان یا Save the Children در افغانستان فرهاد دریا، هنرمند شناخته شده افغان را برای مدت 1 سال به حیث سفیر حسن نیت در امور اطفال انتخاب کرد. فرهاد دریا گفت از جانب سازمان حمایت از کودکان برنامه‌های متعددی به وی سپرده شده است و وی تلاش خواهد ورزید تا برای این اطفال کار و فعالیت نماید و دستاوردی داشته باشد. وی گفت که وضعیت کنونی اطفال در افغانستان به انتها وخیم است و هیچ گونه کار اساسی جهت تأمین آینده مسئول برای اطفال صورت نگرفته است. سال‌هاست برای کودکان و خاصه کودکای خیابانی و کودکای کارگر کار کردیم در زمینه‌های مختلف. این بار اما بیشتر توجه خود معطوف به تعلیم و تربیت خواهد کردم و برنامه‌هایی که پیش روی خود داشتم بیشتر در حوالی تعلیم و تربیت کودکان، خاص کودکایی که نیازمندتر هستند معطوف می‌دارم. صدای امریکا فیلم مستندی را روی فعالیت‌های فرهاد دریا، هنرمند و فعال حقوق مدنی تهیه نموده که قرار است به تاریخ 13 ماه نوامبر ساعت 6 عصر به وقت افغانستان از برنامه کاروان به نشر برسد. امیدوارم دیدن این مستند را در برنامه کاروان و بعد در صفحات رسانه‌های اجتماعی و اینترنتی صدای امریکا فراموش نکنید. این غم به برمیگردیم به خبرهای جهان. دیروز در برخی از نقاط ایالات متحده انتخابات محلی برگزار شد. از جانب دیگر کارزار مقدماتی کاندیدان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده آمریکا روز به روز جدی‌تر شده می رود و اکنون با گذشت چند مناظره تلویزیونی نهادهای نظرسنجی میگویند که در میزان محبوبیت کاندیدان تفاوت‌های مهمی دیده می شود. تازه ترین اطلاعات را از همکارم سید عزیزالرحمن میشنویم که همین اکنون در مقابل امارات کنگره قرار دارند. عزیز جان، اول از کاندیدان حزب جمهوری خواه اگر بگوین چه تحولاتی میانشان رخ داده؟ فواد جان تشکر. پس از مناظرات تلویزیونی که میان کاندیدان هر دو حزب صورت گرفته، نظرسنجی آخر نشان میده که یک تغییر در رده‌بندی نامزدان جمهوری خواه به وجود آمده یا تغییر کرده است و این تغییر عبارت از این است که بن کارسن تانسته تا از دونالد ترامپ که یک کاندید پیشتاز تا هنوز از آغاز مبارزات انتخاباتی تا هنوز بود و در صدر جدول قرار داشت، پیشتاز شود و در صدر جدول قرار بگیره. کتاب جدید دونالد ترامپ که امریکای فلج چگونه میتوان امریکا را یک بار دیگر ساخت نام دارد، دیروز در بازار به فروش رسید. آقای ترامپ در کتابش بر این پیامش که او کشور را یک بار دیگر به پا ایستاد خواهد کرد تاکید ورزیده است. این کاندید جمهوری خواه همچنان اضافه کرده است که رقیبش بن کارسن توان لازم برای کرسی ریاست جمهوری را ندارد. ما به یک شخص نیرومندی که بتواند به اردوی ما به مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی و به مشکلات تجارتی ما رسیدگی کند ضرورت داریم. ما به یک شخصی که بتواند پلان بیمه صحی اوباما را متوقف سازد و یک برنامه جدید با مصرف کم را ارائه کند نیاز داریم. رئیس جمهوری فعلی ما این توان را ندارد. اکثریت کاندیدان جمهوری خواه بر حکومت آقای اوباما انگشت انتقاد میگیرند و وعده سپردند تا شماری از پالیسی های این حکومت را از میان بردارند. رئیس جمهور اوباما درست قبل این سخنان جمهوری خواهان را که گویا ایالات متحده قبل از زمامداری او بهتر بود
مسخره خواند. به گفته خودشان هر چیز در سال 2008 یعنی زمانی که ما با بدترین بحران اقتصادی در طول زندگی خود مواجه بودیم خوب بود. در آن زمان میزان بیکاری و افراد بدون بیمه صحی بلند بود و ما مایوسانه محتاج نفت کشورهای دیگر بودیم و اسامه بن لادن هنوز هم آزاد بود. ظاهرا این همان زمان طلایی بود که من آن را نابسامان ساختم. شماری از کاندیدان جمهوری خواه با شمول بن کارسن پیشتاز خواهان تغییر در مناظرات تلویزیونی که شامل محدود ساختن سوالات بحث برانگیز میزبانان نیز است می باشند. ما باید سوالات میزبانان را که علاقمند ارائه معلومات در مورد کاندیدانند داشته باشیم. اما نظر آقای کارسن نیز مورد تمسخر و انتقاد رئیس جمهور اوباما قرار گرفت. اگر شما نمی توانید سوالات میزبانان را پاسخ بگویید، فکر نمی کنم که چینی ها و روسی ها بسیار زیاد از بابت شما نگران باشند. با وجود آن که حدود 1 سال به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است، تحلیلگران قضاوت در مورد نامزدان را قبل از وقت می دانند. خب عزیز جان، شما از تغییر در رده‌بندی‌های کاندیدان جمهوری خواه یادآوری کردین. آیا تغییری در میزان محبوبیت کاندیدان دموکرات هم پدیدار شده یا خیر؟ نه خیر فواد جان، به او شکلی که در میان کاندیدان جمهوری خواه تغییر به وجود آمده، به او شکل در میان کاندیدان دموکرات چیز تغییر به وجود نآمده، بلکه برعکس خانم هیلاری کلینتون هنوز هم در صدر جدول قرار داره و فاصله بین خانم هیلاری کلینتون و رقیب دومش که آقای برنی ساندرز است، این فاصله دیگر هم افزایش یافته، یعنی به این معنی که محبوبیت خانم کلینتون هنوز هم بر جای خود است. تشکر از شما عزیز جان. در بازی‌های شپگیز یا شش‌دوش کرکت که اکنون در کابل جریان دارد، بازیکنان جوان آرزومندند که در تیم‌های مختلف برایشان جا داده شود. امروز نیز 2 بازی برگزار شد که در بازی نخست تیم دکابل بازان توانست در مقابل تیم بست با تفاوت 8 ویکت برنده شود و همچنان در بازی دوم تیم بند امیر توانست با 18 رنز بر تیم سپینغر غالب آید. اصغر ستانکزی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان به تلویزیون آشنا گفت که آرزو دارد برای مسابقات جهانی البته 20 آوره بازیکنان خوبی را پیدا کنند. واقعا برای بار اول میبینم که بازی شپگیز در افغانستان با شکل خوبی برگزار می شود. زمانی که ما با مسابقات جهانی و یا آسیایی می رویم به همین قسم برگزار می شود. من از بورد کرکت تشکر می کنم و نیز چانس خوبی است برای بازیکنان که پیش بروند. بورد کرکت افغانستان میگوید با برگزاری مسابقات شش‌دوش نه تنها این که میخواهند ورزش کرکت را رونق بخشند، بلکه میخواهند برای محو پولیو و مواد مخدر در افغانستان نیز کمپاین کنند. آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، حقوق بشر، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا. بیننده های گرامی، در کنار برنامه های تلویزیونی صدای امریکا شما می توانید گزارش های مهم، جالب و ویژه را از رادیو آشنا صدای امریکا نیز دنبال کنید. این که در بخش رادیو همکاران ما مصروف تهیه چه مطالب تازه اند. همکارم میر عبدالقدیر مشرف به ما خواهند گفت. خب آقای مشرف سلام بر شما. لطفاً راجع به گزارش های ویژه تان که معلومات بتین، خصوصا امروز چه مطالبی را تهیه کردین؟ آنچنانی که شما گفتین از کرکت شروع میکنیم. مسابقات شپگیز در کابل جریان داره و رادیو آشنا صدای امریکا ساعت 9 شب یک برنامه تحلیلی را روی نحوه از این مسابقات و همچنان نظریات شنونده ها به صورت مستقیم در خط تلفن میتونن که بر ما زنگ بزنن و صحبت بکنن و ما همراه با بهترین بازیکن میدان مصاحبه خاص داشتیم. بر علاوه از این ویژه برنامه صحی را در طول یک ماه اقرب ما روی دست داریم روی نحوه ارائه
خدمات صحی در افغانستان. هفته که گذشت روی نحوه خدمات صحی در شفاخانه ولایات صحبت کردیم. در این هفته روی نحوه سکتور خصوصی، شفاخانه‌های خصوصی در افغانستان صحبت خواهد کردیم. شنونده های رادیو آشنا میتونن بر ما زنگ بزنن و نظریات و مشکلات را که در قبال دارن امرا با وزارت صحت در میان بگذارن. اگر همون شماری که باید با شما تماس بگیره او را تکرار بکنین ببینید عزیز، و همچنان بگوین که از طریق فیسبوک هم میتونن با شما کاملا از طریق فیسبوک facebook.com/voa دری و VOA پشتو میتونن نظریات خود با ما شریک بسازن و 0012026193136 و 0790010070 شماره تلفن رادیو آشنا صدای امریکا است. بر علاوه از فوا جان، یک برنامه فرمایشی یا آهنگ های انتخابی را داریم که در طول هفته شنونده های ما میتونن که بر ما زنگ بزنن و آهنگ های انتخابی خود با ما بشنون. تشکر. این بود داشته های امروز ما در برنامه اداری تلویزیون آشنای صدای امریکا. برنامه پشتو تا لحظات چند به میزبانی برشنا عمرخیل آغاز می شود. تا فردا از شما اجازه می طلبم. خدا نگهدار. د آشنا تلویزیون د خبرونه په دوام کې پارلمانی حق نیست در این کشور انشالله که د افغانستان اجرایه رئیس هیڅ کله داسې لویه جرګه نه جوړوي چې په اساسي قانون کې ځای ونه لري. First, it's outrageous that kind of money was, quite frankly, wasted. We could have used that to help eradicate polio. په افغانستان کې د تیلو یا غازو یو ټانک په 15 میلیونه ډالر جوړ شوی دی. په دې اړه د کانګرس غړي څرګندونې به وورو. او د آشنا تلویزیون د ناپېژندل شویو اتلانو په لړۍ کې به نن تاسو ته متیو لاوی صادر وپېژنو. وګورئ چې هغه څه کار کوي. د آشنا تلویزیون سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو ماښام په خیر. د روسیې سفیر وایي افغانستان باید د سیالۍ ډګر نه بلکې د همکارۍ ډګر وي. دا مسله به د خپرونې د میلمه سره وڅېړو. فراد دریا د سیف د چلډرن مؤسسې لخوا د ماشومانو د حقونو سفیر وټاکل شو او په متحده ایالاتو کې سیمه ییزې ټاکنې ترسره شوي. پایلې به یې د راتلونکي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو څه وي. جزئیات به یې په خپرونه کې وګورئ. د نن چهارشنبې په خپرونه کې نور په زړه پورې مطالب هم لرو. هیله ده چې نیم ساعت نور هم موږ سره اوسئ. زه برېښنا عمرخیله یم. د افغانستان د اجرایي رئیس وایي په هیواد کې به داسې لویه جرګه ترسره نشي چې د اساسي قانون مطابق نه وي. ښاغلي عبدالله ډاډ ورکړ چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د ملي یووالي د حکومت د توافقاتو په اساس ترسره کیږي. د دغو توافقاتو په اساس چې د ټاکنو وروسته د ملي یووالي حکومت په جوړولو کې شوي دي، دا شامل و چې لویه جرګه به د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو 2 کاله وروسته د اساسي قانون د تعدیل لپاره وغوښتل شي. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په وخت توافق شوی و چې د اجرایه رئیس مقام د صدر اعظم په مقام بدل شي او کنه دا پریکړه به لویه جرګه کوي. بلخوا ښاغلي عبدالله د مدني ټولنو د غړو په غونډه کې ویل چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو برسېره چې په جګړې کې بوخت دي، داسې سیاستمداران هم په افغانستان کې شته چې د امتیاز لپاره د نظام د پرځېدو هڅه کوي. د غازو پر سټیشن ځای شوی پیسې د پولیو په محو کولو لګېدلی شوی. دا خبره د امریکا د کانګرس غړې باربارا لی چې د اوباما د دیموکرات ګوند غړې ده زما د همکارې ښایسته سعادت لامې سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې وکړه. هغې ویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو اړتیا نه وه، ځکه د لومړۍ ورځې نه تر اوسه پورې په 14 کلونو کې په امنیتي وضعیت کې بدلون نه دی راغلی او د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو بې ځایه او بې نتیجې لګښت په داسې حال کې دوام لري چې دا پیسې پر مهمو اړتیاو لکه د پولیو د محوې په زیار مصرفېدای شوی. تر ټولو لومړی دا ټاکن ورکوونکې ده چې د امریکایي مالیه ورکوونکو په دې اندازه زیاتې پیسې په دې توګه هدر شي. مونږ کولی شو چې دا پیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په له منځه وړلو کې ولګوو. دوهم دا چې ما د څو کلونو را پدې خوا د دې غوښتنه کوله چې د دفاع وزارت د خپل لګښتونو حساب ورکړي. د متحده ایالاتو کانګرس 25 کال مخکې ویل چې
ټولې دولتي ادارې باید د کلني مصارفو په اړه حساب ورکړي څو د لګښتونو تشریح او په ډاګه شي. خو د امریکا د دفاع پر وزارت پنټاګون باندې تر اوسه پورې د امر نه دی عملي شوی. دا د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو او هغو منابعو د ضیاع یو مثال دی چې د بهترو موخو لپاره کارېدای شي. موږ باید د هغو څېړنو نتیجه چې په دې برخه کې کیږي هم وارزو څو په دې ډاډه شو چې داسې کړنې څنګه پیښیږي. او موږ مخکې هم لیدلی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې په هدر تللي چې له همدې کبله د پنټاګون د حساب ورکولو اړتیا ګورو. اغلیلی د مرستو لپاره د بودیجې د تخصیص هم غړې ده او په مرکه کې وویل چې د ګوزن دا ګواښ په نایجیریا کې له منځه تللی او اوس په افغانستان او پاکستان کې د 400 ثبت شویو قضیو په نظر کې نیولو سره به د دې ګواښ له منځه وړلو ته په دې سیمو کې پام واړول شي. آشنا تلویزیون به بشپړه مرکه ډیر ژر خپره کړي. بلخوا وسلواله ډله چې ځان داعش بولي په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې له طالبانو څخه ځینې سیمې نیولې دي. ځایي خلک وایي چې د دې ډلې ظلمونه بېساري دي. د امریکا غږ خبریاله ننګرهار ولایت ته تللې او د دې ډلې د ظلم او جبر له یو څو شمېر قربانیانو سره یې خبرې کړې دي. عبدالمالک تل د خپل زوی یو قطعکس له ځان سره ګرځوي. 15 کلن زوی داعش یا اسلامي دولت سختریزو وسلوالو وژلی دی. خپل خرې چلول او خپل دغه کړ ښه ماشوم هیڅ شم نه ویلی یاره وبنو دا 15-14 کالو به دغه تفسیر دی. د افغانستان په ختیځ کې له سلګونو داسې نورو کسانو څخه یا سرونه پرې شوي او یا ځینې وختونه د چاودیدونکو توکو په واسطه لوځول شوي دي. د دې پیښو اکثره قربانیان قومي مشران، د امنیتي قواو غړي او هر هغه څوک دي چې د دې توندلارې ډلې له قوانینو او اوامرو څخه سرغړونه کوي. په دې کې خو ملکي خلک هم قرباني کیږي. دغه سړی د داسې پیښو یو عیني شاهد دی. یو نږدې و چې د سر هم ته پرې کړی. هغه د ویرې له کبله د خپل نوم له خودلو څخه ډډه وکړه. د اسلامي دولت ډلې هغه په دې تورن کړی و چې هغه د سرحدي پولیسو غړی دی. هغه ته نارنجي جامې ورپتن کړې وي او غوښتلې چې سر یې ترې پرې کړي. خو ځایي مخورو او سپینګیرو په دې کې مداخله وکړه او هغه یې د داعش له منګولو څخه وژغوره. کامل خلکو د نور خلکو او سپینګیرو زړو خزو ته ویلې بس دا مال الوی دا ماشوم نه به د مانیت شای کړی. بس یې بیا را پرې خو د مسور کسان چې و ما سره کوم ما څنګه ټوله په څوک یو بمو باندې کینول څوک یې لال کړو څوک یې بمداس په ماشینو به دوه باندې وېشتو. ما من الله مهربان شه بس الله تعالی خوش کما. دا ویډیو د داعش یا اسلامي دولت د ډلې لخوا خبره شوې. لستنه پکې خودل کیږي چې د داعش لخوا په بمونو الوزول کیږي. ځنې سپینګری وو او ټول شینواری وو. خلکو د دارنګات او تاریخوالي او خشونت لکه خپل کورونه پریخي او تېښتې ته مجبور شوي دي. زموږ سړی ته چې ځان پوخړه اسې عملات کوم ما مړی نه کار نشي هغه پر پورا مې خرڅول. داعش یو کس وژني بیا د وژل شوی کس پلاربندي کوي او ورتوای چې ستا سره هم غوڅون او کورنۍ ورته پیسې ورکوي او بیا لسمه څخه تېښته کوي. د ځایي خلکو د تجربې لمخې دا تر هر څه بده او ظالمه ډله ده او د دوی په پرتله طالبان ډېر ښه ښکاري. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. په کابل کې د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غواړي چې د ناتو غړي هیوادونه او امریکا قانع کړي چې روسیې ته په افغانستان کې د خپل سیال په سترګه ونه ګوري بلکې خپل همکار یې وګڼي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر منځنۍ اسیا ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسوه. د افغانستان لپاره د روسیې همکاري به د کابل واشنگټن په اړیکو باندې څه اغیزه وکړي. په دې اړه پوښتنې به د سیاسي چارو کارپو ظریف ناصري سره مطرح کړو. ناصري صاحب سلامونه او خبرونه ته هم ښه راغلاست. په داسې یو وضعیت کې چې امنیت د افغانستان په شمالي سیمو کې خراب شوی ده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سفر منځنۍ اسیا ته د امنیت په برخه کې څه پیغام رسولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د افغانستان مسله چې ته د ښکاله دربار ونیو جنگونه دا نسی کېدلی چې یو طرفه مسایل دلته روان وسی او د قضیه حل سي. په دې خاطر باندې د کم تشویشات چې منځنۍ اسیا لري او حالت جان کیری سفر کړی دا غو تشویشات چې حالت موجود دي د هغه تشویشات د رفع کولو لپاره
دلته سفر کړی چې دوی ته ډاډګیرنه ورکړي چې د داعش مسله د منګ په لاس کې نه دی، منګ نه غواړو چې حالت ورولېږو. ولکم حرکتونه چې په شمال کې افغانستان کې روان دي دا باعث دي چې تبلیغات هم رسنۍ کوي چې دا فقط د دې لپاره شمال نرم شوی ده چې حالت ورشي داعش ورشي او آسیای میانه به ثبات کې. زه فکر کوم چې دغه لپاره چې د آسیای میانه هیوادونه دغه تشویش نه خلاصي نو جانکيري ته دوی ته قناعت ورکړي چې موږ نه غواړو چې دغه کوم مشکل چې افغانستان کې موجود دی د افغانستان له خوا تاسو دا مشکل لا موجود سي غواړي چې په تفاهم سره دا خبره له دوی سره حل کړي. ناصري صاحب روسیا او متحده ایالات دواړه په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې و او اوس د منځنۍ اسیا هیوادونه هم په دې برخه کې اندېښمن شوي دي. د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره د روسیې او افغانستان ترمنځ څومره همکاري موجوده ده؟ دلته خو اوس په افغانستان کې کوی چې روسان تقریبا ډیره غټه همکاري کوي یا د افغانستان حکومت سره همکاري کړې ده. زه ویل سم چې څو کال را پدې خو نه چې کله روسان افغانستان نه وتلی دي هغه کومه بې باوري چې د افغانستان خلکو او د روسانو ترمنځ تر دا ټولو توازی د نو دوی د څه کم عمل وکړي نه د کړې بجوز دا چې سوزل له امریکایانو سره د مواد مخدر په اړه کې دوی همکاري وکړه. اما اوس د سنخنه خانین دل کېږي چې روسان غواړي تقاضا کوي کچیر دوی ته وخت ورکړي سي کچیر دوی ته زمينه ورکړي سي دوی کولای سي چې داعش په مقابل کې افغانستان حکومت سره کومک وکړي او هغه څه چې وو سرګندېږي تقریبا کېدلای شي چې د روسي او د امریکایانو ترمنځ یو تفاهم منځ راغلی وسی چې په افغانستان کې کوڅه کړلای چې روسان هم د داعش په ځپلو کې برخه واخلي. تاسو ګورئ چې په روسیه کې سوریه کې هغه دغه راغله روسان حالته داعش په ضد حمله شروع کړل. په افغانستان کې هم چیرې د سیو همانګي منځ ته راځي دوی ترمنځ خبرې وسی چې افغانستان کې داعش وځپول سي او زمن کې حکم رقابتونه چې دوی موجود دي د افغانستان په اړه کې امیدوارم چې نور رقابتونه نه وسی بلکې همزیستی وسی تامیز چې دوی وسکړي افغانستان کې کار وکړي. ناصري صاحب لکه څنګه چې روسیا ویلي چې د دفاعي په چارو کې به افغانستان سره مرسته وکړي او تاسو هم سوریه ته اشاره وکړه دا همکاري به د افغانستان او د متحده ایالاتو په منځ اړیکو باندې څه اغیزه وکړي او څه مرسته کولای شي چې داعش وځپي په افغانستان کې روسیا؟ زه فکر کوم چې ایالات متحده امریکا هم په دې پوهیدل چې د څو کال چې افغانستان ته راغله له 1.8 قواو سره خپل په افغانستان کې غوښتل چې تروریزم نابود شي. په دې کې تقریبا هغه خپل ټارګټ چې درلود هغه ته نه رسیدلی. افغانستان کې جنگ روان ده نه تنها دا چې طالب موجود و بلکې ودلته داعش هم موجود شوی ده. کچیر امریکا کولای شي چې دا جنگ خاموش کړي د ته خاتمه ورکړي یا موافق شي چې افغانستان کې امنیت راوړي. دا ښکارا کړ د څو کال کې شو نسوله. نو اوس کچیر روسیا راځي دلته افغانستان ته کومک کوي هغه څه چې دوی مشترکه دښمن ده چې هم د امریکای دښمن ده داعش هم د روسانو دښمن ده. نو په دې کې کېدلای شي چې دوی ترمنځ همغږي رامنځته شي او دغه همغږي کولای شي د افغانستان په نفع باندې وشي. د تاریخ د افغانستان 200 کال کېږي تقریبا غټه لوبه جریان لري رقابتونه د غټو هیوادونو په دې منطقه کې باعث دي چې افغانستان کې جنگونه وسي کچېره دوی ترمنځ په یواله رئیس متحده دوړ دلته کار وکي دا به هم د نړۍ په سطح باندې خبره وي هم د افغانستان په سطح. د سیاسي چارو کارپوه ظریف ناصري تاسو د ارزونه نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان. د بیپولي ډاکټرانو مؤسسه یا MSF د سه شنبه په ورځ په متحده ایالاتو او افغانستان غږ وکړ چې خپلواک پلټنو ته اجازه ورکړي چې د بمبار د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړي. په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو په روغتون باندې د امریکایي پوځ لخوا د هوایي بمبار نه یوه میاشت تېره شوه. مظاهره کوونکي د ریو د جنیرو ښار د کوبا کابانا په ساحل کې راټول شوي وو چې د دغې ورځ یاد تازه کړي. د ډاکټرانو ترڅنګ چې د خپل وژل شوي همکارانو یاد ته درناوی کوو مظاهره کوونکو هم برخه اخیستې وه. په دې پیښه کې چې د اکتوبر د میاشتې په 3 نیټه رامنځته شوه د ډاکټرانو او ناروغانو په ګډون پکې لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له چین سره د امنیتي موافقې لاسلیک کېدل به په هیواد کې د سولې او امنیت په ټینګښت ښه اغیز وکړي. د چین سره د لاسلیک شوې امنیتي موافقې ډیر جزئیات نه دي معلوم. ځینې حکومتي سرچینې ویلي چې د دې موافقې په متن کې چین ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره به د امنیت په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. په دې اړوند دلته په واشنګټن کې د پوهنتون استاده شالني وینټورلی سره مرکه کوو چې د امریکن
پانتون استاد ده. تاسو ته ډیر زیات سلامونه او ښه راغلاست وایم. د چین مرستیال جمهور رئیس د افغانستان لپاره د زیربنایی او امنیتي مرستو ژمنه کړې ده. ستاسو په نظر د افغانستان لپاره دغه ژمنې څه معنا لري؟ زه فکر کوم چې دا به ډېر مثبت اغیز ولري. هر څومره چې افغانستان زیاتره همکاري وکړي د سیمه ایزو قوتونو سره، نو نور به زیاتره ملاتړ په اوږد مهال کې د هیواد د بیا رغونې لپاره ترلاسه کړي. یوازینۍ ستونزه دا ده چې آیا دا موافقه به محدودیتونه ولري، شرطونه به ولري چې د نورو سره مثلا څه ډول موافقه کوي. که دا محدودیتونه نه وي نو دا به ډېر مثبت اغیز ولري. په دې تیرو څو ورځو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان سرحدي ګاونډیو ته تللی و، د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تللی و ترڅو هغوی ته ډاډ ورکړي که چیرې د افغانستان امریکا خپل عسکر وباسي نو دوی به هیر نه کړي. هلته متحده ایالات به د افغانستان او د سیمې د ګاونډیانو دپاره په خاصه توګه د منځنۍ اسیا هیوادونو دپاره به څنګه ښکیل واوسي ستاسو په نظر؟ اوږد مهال امنیتي هغه شرایط چې پکې افغانستان او پاکستان او د سیمې نور هیوادونه هم پکې شامل دي، دا د امریکا لپاره چې پکې همدارنګه چین او نور هیوادونه هم شامل دي. زما په نظر دا د افغانستان د امریکا لپاره ډیر مهمه ده. هیڅ مهمه نه ده چې جمهور رئیس به څوک وي، د افغانستان امنیت به د امریکا لپاره خاص اهمیت ولري په لنډ مهال کې هم او په اوږد مهال کې بعد د نړیوال امنیتي وضع لپاره هم مهم وګڼل شي. بله، د داعش د ظهور سره او په افغانستان کې د وروستیو د ناامنیو سره آیا فکر کوئ چې امریکا به خپلو عسکرو لیګلو په هکله بیا غور وکړي؟ یعنې کیدای شي امکان شته چې امریکا داسې تصمیم ونیسي چې هغه سیمو ته عسکر ولیږي؟ داعش یو لوی ګواښ دی د افغانستان لپاره، نو باید ورته اجازه ورنکړل شي چې واده وکړي. نو زه فکر نه کوم چې امریکا به افغانستان ته سرتیري ولیږي چې د آیسس په وړاندې مبارزه وکړي. خو زه فکر کوم دا یو زمینه ده، یو چانس دی د افغانستان لپاره چې افغانستان کې دوی نور قوت پیدا نه کړي، ځال پیدا نه کړي. او دوه مهم دلایل د دې لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. او یو دا دی چې دا ډاډه کوځان په چې داسې شبکې چې د آیسس او داعش سره اړیکې لري هلته فعالیت ونه کړي، وده ونه کړي. دوهم دا چې افغان حکومت او افغان امنیتي چارواکي باید ډیر زیات یو د مبارزې او د دوی په مقابل کې داسې یو استراتیژي او ایډیالوژي ولري چې دا د ځوانانو لپاره د جلب او توجه وړ ونه ګرځي. شالني وینټرلی د امریکن پوهنتون استاد، ډیره مننه ستاسو د معلوماتو نه. له بده مرغه وخت کم مو ما ونه شو کړی ټولې پوښتنې تاسو نه مطرح کړم. بیا هم ډیره زیاته مننه تاسو نه. د مصر جمهور رئیس او د بریټانیې صدر اعظم د مصر د شرم الشیخ تفریحي ځای کې د امنیت د ټینګښت په اړه موافقه وکړه. دا هغه سیمه ده چې د روسیې مسافر وړونکې الوتکې د شنبې په ورځ ورنه پرواز وکړ او د سینای په ټاپووزمې کې راولوېدله. د بریټانیې د صدر اعظم ډیوډ کیمرون د دفتر په وینا کیمرون او جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ټلیفوني خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې نن چهارشنبه د مصر ولسمشر لندن ته ولاړ شي. د روسیې الوتکې د پرځېدو لاملونه چې پکې 240 تنه مسافر او عمله ووژل شول لا تر اوسه معلوم نه دي. چارواکو د سه شنبې په ورځ ویل چې د متحده ایالاتو پوځي سپوږمکۍ د روسیې الوتکې د لوېدو پر مهال یوه توده شغله کشف کړې ده، خو معلومه نه ده چې دا شغله د څه شي وه. او د آسیا د جنوب ختیځ هیوادونه ټولنه یا آسیان د دفاع وزیرانو غونډه په کوالالامپور کې د کومې ګډې اعلامیې د خپرولو نه پرته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د ختیځې اسیا د اتحادیې د 10 غړو برسېره د متحده ایالاتو، چین، استرالیا، هند او جاپان د دفاع وزیرانو برخه اخیستې وه. د دې غونډې په لړ کې د چین د جنوبي سمندر په اوبو کې د نړیوالو سرحدونو په شخړو خبرې وشوې. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي ویل د یوې ګډې اعلامیې د خپرولو په ځای چې په هغه کې د چین د جنوبي سمندر اوبو
اوبه نوي یاد شوي بهتره ده چې هیڅ اعلامیه خپره نشي. خو د چین د دفاع وزارت په دې اړه خواشیني څرګنده کړې ده او د آسیان د هیوادونو د دایرې نه وتلې هیوادونه د یوې ګډې اعلامیې د نه خپرولو مسؤل وګڼل چې اشاره یې متحده ایالاتو ته وه. په یوې ملي سروې کې ښکاري چې د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکی کاندید بن کارسن د میلیاردر ډونالد ټرمپ نه مخکې دی. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره د ګوندي ټاکنیزې سیالیو په اړه به د خپل همکار سید سلیمان آشنا نه واورو. آشنا صاحب په خیر راغلی، ستړي مشئ. مننه برېښنا جانې، تاسو ته لیدونکو ته سلام. بالکل د جمهوریت غوښتونکو په 15 کاندیدانو کې تر اوسه پورې ډونالد ټرمپ مخکې و، مګر اوس بن کارسن مخکې شوی دی او په 3 دیموکراتو کاندیدانو کې هیلری کلینټن تر اوسه پورې مخکښه ده. دوی پرون چې کوم ایالتي انتخابات مو شو چې اکثریت والیانو ټاکل شلو او د جمهوریت ریاست ټاکنو ته یو کال پاتې دی. په دې کې دغه د جمهوریت ریاست کاندیدان اکثره هغه موضوعاتو ته اوس متمرکز شوي دي چې اکثره رای ورکوونکي ورته علاقه ښیي. د سیشن په ورځ د ډونالد ټرمپ یو نوې کتاب چې کریپلډ امریکا یا فلج امریکا څنګه بیا ستر کړل شي خپور شو. په دې سره د خاغلی ټرمپ د انتخاباتي مبارزې هغه شوار زور واخیستو چې هغه د هیواد د بیا قوت موندنې ژمنه کوي. ټرمپ وایي د هغه سیال بن کارسن دومره انرژي نه لري څومره چې د یو ولسمشر لپاره پکار ده. موږ داسې یو چاته اړتیا لرو چې د اردو د سمولو، د داعش د سمولو او زموږ د ځپل شوي اقتصاد د سمولو فوق العاده توانمندي ولري. د اوباما صحي بیمه ختم کړي او د داسې طرحې سره رامخ کړي چې ډېر ښه وي او لږ پیسې پرې مصرف شي. ستاسو داسې یو څوک پکار دی چې په پوره انرژي د ولسمشرۍ لپاره مبارزه وکړي. موږ اوس یو ولسمشر لرو چې پوره توانمندي نه لري. جمهوریت غوښتونکي کاندیدان په پراخه سطحه پر جمهور رئیس اوباما نیوکه کوي او د سیاست څرګنده کړې ده چې د هغه ځنې کړنلارې بندې کړي. خو د دوشنبه په ورځ جمهور رئیس اوباما پر هغه جمهوریت غوښتونکو وخندل چې وایي متحده ایالات دغه تر حکومت مخکې ډیر خو. د هغوی په نظر په 2008 کال کې چې موږ د خپل عمر تر ټولو بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ شو، ډیر خو بیکاری او د بیمې سطح اوج کې و او موږ ناهیلي په بهرنیو تیلو معتاد شو او اسامه بن لادن هم د لاس وتلی و. دا به نور اختیار زموږ ډیر زرین وخت و چې ما لمنځه یووړ. د اوسنی مخکښه کاندید بن کارسن په شمول څو جمهوریت غوښتونکي کاندیدان یو ځای شوي دي او غوښتنه کوي چې د ټلویزیونی مناظرو په اصولو کې باید بدلونونه راشي او د کوربه او پارونکو پوښتنې باید محدود شي. موږ باید داسې قربانه لرلای چې د کاندیدانو په اړه د معلوماتو د خپرولو سره علاقه ولري. دا نظر د ټولو سره و، خو هغه وخت د اختیار وته چې کله په پراخه سطح د انتقادونو سره مخ شو جمهور رئیس اوباما پر وخندل. که تاسو دا قربانه نشئ سمبالولای نو فکر نه کوم چې چینایان او روسان تاسو په اړه ډیر اندېښمن هم شي. سره د دې چې جمهوریت غوښتونکي لا هم د ټاکنو پوره یو کال د مخه یو قاطع مخکښ کاندید نه لري، خو هیلری کلینټن په دیموکرات ګوند کې بیا خپل قوي مخکښه موقف حفظ ساتلی. آشنا صاحب دواړه ګوندونه خو په یو بل باندې ښې کلکې نیوکې وکړلې او کوي، خو دوی ولس ته د خپل د دریځ په هکله څنګه دفاع کوي؟ دوه مختلف انتقاد. یو دا چې جمهوریت غوښتونکي معمولا د خپل اساساتو ساتلو لپاره ترجیح ورکوي او هغه محافظه کار اساس چې په هغه کې یو په بډای خلکو باندې مالیه ورکول یا په مجموع کې مالیه ورکول کمول دي او ترڅنګ یې وړو کې حکومت باندې تاکید لري او ځینې ټولنیز ارزښتونه دي چې د هغې ساتنه د خپل اساسي قانون په چوکاټ کې د هغه باندې ډیر تاکید کوي. مثلا خپل ولس داسې پوښتنو سره راجع کوي وایي آیا تاسو غواړئ چې د اوباما صحي بیمه په دا ډول وسي چې سبا ته د شرط په اساس باندې په تاسو باندې بیه لوړ شي او یا به بیخي د لاسه ورکوي، یا مثلا داسې پوښتنې مطرح کوي چې آیا داسې حکومتي مالیه یا بودیجه غواړي چې په داسې انجیوګانو یا غیر دولتي مؤسسو ته ورکړي شي چې سبا د تولد مخنیوی کوي، او یا دا چې په داسې مسایلو باندې مصرفیږي چې تاسو ته زیان رسیږي. خو دیموکراتان د برعکس بیا ادعا لري. ډیره مننه آشنا صاحب، تاسو ته ښه ورځ غواړم. مننه.
که څه هم ناامنۍ د ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو د ډیریدو مخه ډب کړې ده، خو یو شمېر داسې ځوانان شته چې د خپلو ناامنو سیمو لپاره په ښوونیزو فعالیتونو بوخت دي. په دوی کې د کندهار یو ځوان بلکې دواړه ورونه له 3 کلونو راهیسې له خلکو کتابونه راغونډوي او دا کتابونه وروسته پاتې ناامنو سیمو ته وړي او ټولنې ته کتاب رسوي. رحیم ګل څاروان در پیژني. عطاالله ویسا د قلملار ټولنې منشي او د کندهار ولایت اصلي اوسیدونکی، کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکی. عطاالله ویسا له خپل ورور مطیع الله ویسا سره یو ځای له تیرو 3 کلونو راهیسې له خلکو کتاب راغونډوي او بیا یې په ناامنو سیمو کې ټولنې ته ورکوي. ډېر کتابونه په لومړي ځل کې موږ په خپلو شخصي پیسو باندې رانیوله چې غوښتل مې په کور کې کتابتون جوړ کړو. کله چې مې د کور کتابتون جوړ کړ ټولنه کې مو وکتله، په ټولنه کې د کتاب کمبود و، کتاب نه و په ټولنه کې. نو موږ د ټولنې په فکر کې سو چې راځئ همدغه د کور کتابتون چې تر ډېره مو په خپل شخصي لګښت باندې کتابونه ورته رانیولي دي دا به ټولنې ته وقف کړو. نو پر ټولنه پر خلکو باندې مو غږ وکړي، پر هغه لیکوالانو باندې، پر فعالانو باندې مو غږ وکړي چې تاسو موږ ته کتابونه راکړي. عطاالله ویسا تر اوسه توانېدلی چې د کندهار په سپین بولدک او د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې کتابتونونه خلکو ته جوړ کړي. په مجموع کې مې 6,000 کتابتونونه راټول کړي دي چې 2 کتابتونونه مې تر اوسه جوړ کړي دي او د 3 کتابتونونو لپاره عملاً کتابونه لرو چې اوس ځایونه ورته ټاکمه. دلته په دې یو خصوصي پوهنتون کې یو محصله ویسا ته خپل کتابونه سپاري. په دې خصوصي پوهنتون کې د کتاب لوستو اړتیا ډیره ده، خو دوی خپل کتابونه لري پرتو سیمو ته لیږي. عطاالله ویسا هر هغه چاته ورځي چې ورته کتاب سپاري. رضاکار ځوانان خپل شخصي کتابونه د ویسا له لارې جنګ ځپلو سیمو ته چې سلګونه کیلومتره ترې لرې دي لیږي. په لرو پرتو او جنګ ځپلو سیمو کې د جنګ په سیوري کې لا هم د کتاب لوستو او زده کړو سره مینه شته. په خپل عطاالله ویسا هم په خلکو غږ کوي چې کتاب دې ورکړي ترڅو کتابونه د ده له لارې هغو ته ورسول شي چې کتاب ته اړتیا لري ولې د اخیستو وسۍ نه لري. ډېر لوی ضرورت چې دی جنګ ځپلې سیمې دي چې په دې کې لوی کندهار، همداسې غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، دغه سیمې، فراه، نیمروز، دغه ولایتونه چې دي ډېر اشد ضرورت دی، ډېر زیات ضرورت په دې سیمو کې دی. ویسا وایي په جنګ ځپلو سیمو کې اوس د ځوانانو او لوستو مینه له مطالعې سره زیاته شوې ده. په وینا یې اوس د وجداني رسالت وخت دی چې د ښار لوستي دغو کلیوالو ته کتاب ورسوي. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن مؤسسې پیژندل شوی سندرغاړی فراد دریا د یو کال لپاره د ماشومانو لپاره سفیر وټاکه او فراد دریا به د ماشومانو او د دغه مؤسسې ترمنځ ګډ کار کوي. فراد دریا ویل د سیف د چلډرن د مؤسسې لخوا ورته د ماشومانو لپاره ګڼ پروګرامونه ورکړل شوي دي او دی به هڅه وکړي ترڅو زیانمن شوو ماشومانو ته د دغه مؤسسې له لارې فعالیت وکړي. فرهاد دریا ویل په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت به حد ډیر خراب دی. زه غواړم چې د دې مؤسسې د سفیر په توګه ماشومانو ته خدمت وکړم او د ماشومانو د تعلیم او تربیې لپاره ډیر توجه وکړم. د یادونه وړ ده چې د فراد دریا د سندریزو کنسرتونو په اړه آشنا تلویزیون یو مستند فلم جوړ کړی دی چې د روان نومبر میاشت په 14مه نیټه یعنی یوه اونۍ وروسته د جمعې په ورځ په کاروان خپرونه کې نندارې ته وړاندې شي. واده درکوو چې یو خوندور پروګرام به وي. این غم بی حیا
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د شتون دلیل څه دی او دا ناروغي څنګه باید له منځه لاړه شي؟ دا د آشنا تلویزیون په فیسبوک کې زموږ د نن ورځې پوښتنه وه او د آشنا تلویزیون ځینو مینوالو او د پولیو ضد واکسین ورکوونکو په دې هکله داسې تبصرې کړي دي. منګل ګردیوال له ننګرهار نه لیکي افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنېدل او په ځینو ناامنه سیمو ته د پولیو ضد واکسینونه نه رسېدل هغه څه دي چې له امله یې لا هم د پولیو ناروغي موجوده ده. قدرمنو لیدونکو دا ستاسو نظرونه او پیغامونه چې خپاره شو او موږ ترې ډیره مننه کوو. هیله ده ځینې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړئ او خپل نظرونه د آشنا تلویزیون سره شریک کړئ او د آشنا تلویزیون د فیسبوک د پاڼې سربیره د آشنا رادیو د دری څانګې د فیسبوک پاڼه وګورئ چې مهم خبرونه راپورونه او په زړه پورې معلومات لري. هیله ده خوښه او د نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. پته یې ده facebook.com VOA دری. او په دې سره د آشنا تلویزیون د نن ماښام خپرونه هم پای ته رسیږي خو هیر مو نشي چې لږ شیبه وروسته د آشنا رادیو خپرونه پیلوي او نن شپه 9 بجې په ادبي خپرونه کې د افغانستان په معاصر ادب کې د ښځو په ونډې او موقف له نعیمې غني سره غږیږي. د فیسبوک پر پاڼه هم موضوع شریکه شوې، خپل نظر او پوښتنې هم لیکلی شئ. کوربنه مو نوشابه آشنا ده. تر بیا مو څښتن مل. Interview.